سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله وای. د نارینه د جنسي پارونې مهم درسونه. درنو دوستانو، که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د ګنګړي نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانو تاسو ته په اسانۍ ورسیږي. د کوروالې او جنسي اړیکو پر مهال ښځې څنګه فعاله اوسي. د خپلو خاوندانو په کومو ځایونو ګوته وهي چې د خاوند غیڼ ماست کړي. د کوچنیانو پلار د کومو ځایونو په مږلو او لاس وهلو سره له حاله وځي. لومړی، سر او ویښتان. خاوند خوښوي چې ښځه د استراحت او آرام پر وخت په سر او ویښتانو کې ګوته ووهي، میده لاس پرې تیر کړي. د سر په پوست کې یو ډول هورمون شته چې غیڼ په حرکت راولي. دوهم، د غوږ نرمۍ. د خاوند په غوږ کې لاس وهل، میده غاښ په لګول، نرمۍ په ژبه وهل او په شونډو زبېښل. دریم، شونډې. سترګې پر سترګو، خوله پر خوله، مزه پر مزه. خاوند پر شونډو مچول حتمي دي، یوازې ښکلول نه، زبېښل. دغه کړنه د خاوند وینه په جوش راولي. څلورم، غاړه. په جنسي لوبې کې د غاړې مچول او په شونډو زبېښل بارز رول لري. دا عمل له میړه څخه صبر ختموي. پنځم، ځیګر. پر سینه لاس تېرول او ښکلول. شپږم، ورانونه. د خاوند په ورانونو لاس وهل او په خوند موږل میړه کپیر تحریکوي. اووم، په خټو کې لاس وهل او میده موښل د بدن ویښتان شخ دروي. بیا وروسته خپله د خاوند وار وي. په خورا عاطفې او مینه ناکه انداز سره په لاس په وهل کېږي. پورته یې کړي، که دې اړخ ته یې کړي که هغه اړخ ته یې کړي. سر، غاړه، ملا او شا ټول یې لمسول، موښل او مچول غواړي. د خوند، مزې او مینې پرېمانه روا کوروالی به صورت ونیسي. روح به هوسا وي او اوږې به یې سپکې شي. سکون به حاصل شي، مینه به خپره شي، خوښي به ډېره شي، خوشحاله او خوشحالي به وي.